د سپیڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند اورېدونکو، د 12 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. په ترکیه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو پای. په استانبول کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ خبرو اترو کې دواړه لوري پر زغم او ډیپلوماسۍ ټینګار کړی دی. که زغم مو وازمایل شي سخت غبرګون به وښایو. کورنیو چارو وزیر وایي افغانان د جګړې په ډګر کې آزمایل شوي او افغانان د سولې غوښتونکي دي. او د تورخم او چمن لارو تړل پاتې کېدو له امله اندېښنې. بشپړ خبرونه، زه یوسف خان یم. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت له پاکستان سره د مثبتو اړیکو دوام غواړي او د دوه اړخیزو درناوي کورنیو چارو کې نه لاس وهنې او چاته د ګواښ نه رامنځته کولو پر اصولو د ولاړ روابطو ته ژمن دی. مجاهد دا څرګندونې په خپله د ایکس ټولنیزې شبکې پر پاڼه کړې دي. د هغه په وینا د استانبول وروستي مذاکرات چې یو پیچلی بهیر یې درلود، د دې خبرې په تایید پای ته ورسېدلې چې دواړه لوري به بیا هم مجلس کوي او پاتې مسئلې به تر غور او بحث لاندې نیسي. د اسلامي امارت ویاند زیاته کړې د افغانستان اسلامي امارت له پیله پر ډیپلوماسۍ او تفاهم باور درلود او له همدې امله د رښتینولۍ او جدیت پر بنسټ د یو جامع او مسلکي ټیم په ټاکلو سره د خبرو پروسه پیل او تر دې دمه په پوره همکارۍ او زغم تعقیب کړې ده. هغه ټینګار کړی اسلامي امارت د خپلو نورو ګاونډیانو هیوادونو په څیر له پاکستان سره هم د ښو اړیکو د پراختیا هیله لري او هڅه کوي چې اړیکې د متقابل احترام پر بنسټ نور هم پیاوړي کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس ذاکر جلالي ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استانبول د خبرو پایله به د دواړو هیوادونو د دوه اړخیزو اړیکو راتلونکی وټاکي. جلالي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړه لوري باید په رښتینولۍ او هوښیارۍ سره خبرې اترې ترسره کړي، ځکه غیر واقعي تمې د هیچ چا په ګټه نه دي او یوازې د بهیر د اوږدېدو او د پرمختګ د کمزوري کېدو ګواښ رامنځته کوي. د نوموړي په وینا د اوربند دوام د مشرانو په کچه د راتلونکو خبرو هوکړه او د څارنې ورزونې د میکانیزم جوړېدل ښایي چې دواړه خواوې د پرمختګ په لور روانې دي او د سولې بهیر پر مخ وړلو په اړه جدي ژمنتیا لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی خبرداری ورکړی چې که یو ځل بیا د افغانانو زغم وازمایل شي، دا ځل به سخت غبرګون وښایي. حقانی ویلي افغانان د جګړې په ډګر کې آزمایل شوي او هیڅکله د نړۍ د سترو امپراتورانو پر وړاندې سر نه دی ټیټ کړی. نوموړي ټینګار کړی افغانان د سولې او ثبات غوښتونکي دي، خو د زغم د کمزورۍ په سترګه ورته کتل به لویه تېروتنه وي. د کورنیو چارو د افغانستان پاکستان ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشارې سره ویلي پاکستان ته مو ویلي چې ستونزې مو خپلې دي، ولې پر موږ راتپئ. د افغانستان د اسلامي امارت د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی خبرداری ورکړی که یو ځل بیا د افغانانو زغم وازمایل شي، دا ځل به سخت غبرګون وښیي. حقانی ویلي افغانان د جګړې په ډګر کې ازمایل شوي او د نړۍ د سترو امپراتورانو پر وړاندې هم خپل استقلال او غیرت ساتلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې افغانان د سولې او ثبات غوښتونکي دي، خو که څوک د هغوی زغم د کمزورۍ نښه وبولي نو دا به لویه تېروتنه وي. افغانستان یو میړانه قوم دی، یو غیرتي قوم او ملت دی. لکه د جنګ په میدان کې لوی امپراتورۍ ته تسلیم نشو، د خپل ازادي واخیستله، خو بیا هم د خپل اصلیت یې وساتو. چا سره تر خپل حریم د باندې تجاوز ونه کړو، په مشروع تجاوز کې چې موږ ته دا حق راکولی کېدو چې موږ دا کړی وای، خو دا مې ونه کړو. دا مې ونه کړو. په خپل حدودو کې په خپل حریم کې دننه د خپل مملکت نه دفاع وکړه په سار و مال. خدای پاک موږ برلاسي کړي. اوس هم یو خلکو ته دا مشوره ورکوي چې په خپلو پرېکړو او فیصلو باندې تجدید نظر وکړي
چې په افغانستان باندې د نوې تجربې ازموینې نه کوي. افغانستان که په جنګ او جهاد کې ډېر پیاوړی او غښتلی تاریخ لري. د کورنۍ چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانو مذاکراتو ته په اشاره سره ویلي پاکستان ته ویلي چې ستونزې مو خپلې دي ولې یې پر موږ راټپئ. حقانی دغه څرګندونه د یو لړ خبرو په ترڅ کې کړې چې پکې د دوړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالي او سیاسي اختلافاتو یادونه وکړه. نوموړي ټینګار کړی چې افغانستان د سولې تفاهم او متقابل درناوي له لارې د ستونزې د حل پلوی دی خو د بې بنسټو تورونو او فشارونو منلو ته چمتو نه دی. اوسنۍ ستونزه چې کومه موږ د دوی ترمنځ سره راغله دا داسې ستونزه نه ده چې موږ یو بل ته لاس په مشش یو ځای کې چې ګنجایش تحمل د خبرې وي بیا ضرورت جنګ ته نه پات کېږي. د اوسنۍ ستونزه چې کومه ده په دومره لویه تېروتنه باندې چې دوی د خپله ستونزه رااخلي افغانستان ته منسوبوي د افغانستان نه انتقامجویي کوي. زه وایم چې دا ډېره لویه تېروتنه ده. خلیفه سراج الدین حقانی په کورنۍ چارو وزارت کې یوې غونډې ته ویلي افغانان نړۍ ته د مثبت تعامل پیغام ورکوي. له افغانستانه به هیڅ هېواد ته زیان نه رسیږي خو که راباندې لګیږي نو دا به د دوی تېروتنه وي. دغسې په تفاهم او خبرې کوم الحمدلله ډېر غښتلی تاریخ لري. د جنګ میدان مې په میدان خلکو ته ثابت شوی دی او د خبرو میدان هم الحمدلله په خبرو ثابت کړی دی. اوس هم دا وایي چې د تفاهماتو د خبرو لارې چې کومې دي افغانستان الحمدلله چې یو ژمنه په دوحه کې وکوله دا محدوده ژمنه وه. ګورئ تاسو فکر وکړئ د امریکا جامع ناټو د دې سره یې توافقنامه وکړله حتی موږ یو ګام نور هم ورپورته شو. زموږ مذاکراتي ټیم جناب ملا برادر افغان په مشرۍ د سیاسي کمیسیون او د جناب علي قدر امین صاحب حفظه الله تعالی له طرف نه دا ژمنتیا راغله په توافقنامه کې چې خیر ټولو دنیا ته دا وعده ورکړي چې موږ د چا دپاره تهدید نه یو. د اسلامي امارت دغه لوړپوړي چارواکي د دفاع لپاره د افغانستان پر مشروع حق په ټینګار سره وویل چې افغانستان له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په اسلام آباد کې د افغانستان د اسلامي امارت سفیر سردار احمد شکیب د تورخم او چمن د لارو د تړلې پاتې کېدو له امله د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. سفیر ویلي د یاد لارو تړل زرګونه افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي او بشري وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نوموړي له اړوندو لورو غوښتي چې د انسانیت له مخې د دغو لارو د خلاصون او د کډوالو د حالت د ښه والي لپاره ژر اقدامات وشي. په وروستیو ورځو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارې له امله د سوداګرو او عامه خلکو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی چې له امله یې سلګونه افغان کورنۍ د لارې په دواړو غاړو کې بندې پاتې دي. له ټولو ورځو راهیسې چې د تورخم او چمن لارې د وروستیو ناارامیو له وجې د پاکستان لخوا تړل شوي او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت ترانزیت او د عامه خلکو تګ راتګ په ټپه درېدلی ورسره د بند پاتې افغان مهاجرونو وضعیت هم تر حد زیات خراب شوی دی. له یوې خوا پولیسو ته ویل شوي دي چې د کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ تیزه کړي. هغوی په کمپونو مساجدو او عامه ځایونو کې خلکو ته اعلانونه کوي چې افغانان له کورونو او دوکانونو وباسي، پولیسو ته په اړه معلومات ورکړي او ځایونه په کرایه مه ورکوي. موږ ته رسېدلي معلومات ښیي چې تر دا مهاله شاوخوا 10,000 کډوال نیول شوي او تمځایونو هولډینګ سنټرونو ته نقل شوي دي. له همدې ویرې بیا په زرګونو نور کډوالو خپلې کډې تړلې دي، په ګاډو موټرو کې ناست دي خو لارې ورته بندې دي. د پاکستان له مختلفو سیمو خصوصا پنجاب ایالت نه چې کومې کډې راغلي دي له بده مرغه هغوی د پېښور له جمرود نه نیولې تر تورخم پورې تقریبا 400 لویو موټرونو کې ځای پر ځای منتظر پاتې دي چې له ډېرو شدیدو ستونزو سره مخ دي.
دغه کسانو کې چې ماشومان، زنانه، سپین ږیري او ناروغان هم شامل دي له یخنۍ سربیره د سرپناه، پاکو اوبو، خوړو او درملو له نشتوالي سره مخ دي. په تیرو 3-4 ورځو کې 3 تنه ماشومان او یوه زنانه د نامناسبو شرایطو له وجې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړی. ډېری کسان سفارت ته راغلي، حتی دا شکایتونه هم کړي دي چې په ځینو ځایونو کې لکه سیالکوټ، خوشاب او اټک داسې نورو سیمو کې هغه ستنېدونکي افغانان چې روان وي په کډو کې، هغوی د پولیسو لخوا د موټرو راکښته کېږي، بیا د دوی په وینا چې پیسې ورته ورکړي او پرېږدي، چې پیسې ورته ورنکړي په زور یې هولډینګ سنټر ته انتقالوي. دوی همداراز شکایت کوي چې پولیس د پیسو په تمه هغوی په مختلفو بهانو ځوروي. دا چې له یوې خوا کډوال په زور ایستل کېږي او له بلې خوا یې پر مخ ټولې دروازې تړلې وي، نو هغوی طبعا د سړک پر سر ژوند تېرولو ته مجبورېږي چې له امله یې د یو ستر بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره ده. په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت په جریان کې اچولی او ورنه مو رسما غوښتنه کړې او یو ځل بیا دا غوښتنه تکراروو چې باید ټولې دروازې تورخم، بولدک، انګور اډه، غلام خان او داسې نورې ټولې لارې ژر تر ژره پرانیزي، تر څو د مهاجرین په اسانۍ سره وکولی چې خپل وطن ته ولاړ شي. او یا د جبري اخراج دا بهیر تر هغه وځنډول شي تر څو د تګ راتګ لارې بېرته فعالې شي. همداراز د پاکستان له چارواکو نه زموږ بله غوښتنه دا ده چې د ډیپورټ مراکزو یا هولډینګ سنټرونو مسؤلینو باندې هم تاکید وکړي چې په دې مراکزو کې ساتل شوو افغانانو سره انساني چلند وشي او ټول د اړتیا وړ اسانتیاوې ورته برابرې شي چې هغوی په مشکل حالت کې اوس شپې ورځې تېروي. موږ همدارنګه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ او نورو نړیوالو ادارو څخه هم غوښتنه کوو تر څو د چکین په مراکزو کې لازمې اسانتیاوې زیاتې کړي او د کډوالو په منظم ستنېدنې کې پوره مرسته وکړي. خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو ښې چارې.